الله پاک چې دی د خپل ولس او د خپل ملت پر دی ټول وخت په هیواد کې د روغې او جوړې په لړ کې دا ځل د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ په پشمکلا سیمه کې د یاد ولایت د والي محمد یوسف وفا د دیني عالمانو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د 4 کورنۍ ترمنځ 14 کلنه دښمني پر دوستۍ بدله شوه. په یاده روغه او جوړه کې چې کلیدي رول دیني عالمانو او د سیمې قومي مخورو درلود، دوی وایي د بدۍ ښکېلو غاړو ته دغه دښمني د پخوانیو سیاسي ګوندونو پر مهال د حزبي اختلافاتو له کبل رامنځته شوې وه چې په پایله کې د 4 کورنیو 6 غړي وژل شوي وو او دوی لا هم په خپلو کې سره دښمنۍ او تربګنۍ تودې پاللې. د دغې روغې او جوړې مرکچیان وایي چې د دې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره دیني عالمانو او د سیمې قومي مخورو ډېرې هڅې وکړې او بالاخره وتوانېدل چې واړه لوري پخلاینې او سولې ته راوبلي. طولاني خفګانو الله پاک دې دغسې د ټول وخت دپاره بیا په خوشحالۍ ورته بدل وګرځوي چې د آینده دپاره د یوه په زړه کې هم د خدشه داسې ذرم را پیدا نسي. ځکه دا زموږ ټول فقها لیکي چې یو وارې په یو مجلس کې دا خلق سره روغ سول، هغه عفو یې سره وکړل، ګذشت یې سره وکړي، بیا که یو د بل په مقابل کې قدم غلط اخلي دا به په ورځ د قیامت د ده دپاره د عذاب سبب ګرځي. مردمان در یک مشکلی در یک سختی‌های آغشته شوند، بلکه اینها هر چقدر که بر سرشان تکلیف و زحمات و هر چقدر رنجی که سر علما می آید، اینها امو تکالیف و زحمات خود را با خود برداشت میکنه و کوشش میکنه و بسیار سعی میورزد به این رابطه که همین مشکلات را از جامعه مسلمانان دور کند و از جامعه مسلمان در بین مسلمانان اتفاق و اتحاد و الفت و میانجیگری را بیاندازد. د پشمقلا د کلی خلق چې هغه یو نصرالدین کاکا دی، عبدالقهار دی، ایمل خان دی او جانب مقابل محمد انور و مولوی صاحب اسحاق و امان الله دی. الله کریم دې دوی ته هغه څوک چې تللي دي الله دې د هغو شهادت قبول کړي. دوهمه موضوع چې 10 کاله مخکې سوې، حاجي باریداد اکا، افضل خان اکا، عبدالرحمن اکا، دا یو طرف دی او بل طرف نظر محمد کاکا دی. رودګار دې دې جانب ته هم اجر عظیم و نصیب کړي چې د سپین ږیرو د علماو خبرې ته غوږ ونیوئ او دا کار یې و عملي جنبې ته ورسوئ. ورته مهال هغه کورنۍ چې له کلونو کلونو راهیسې دښمني لرله او پالله اوس پر یادې روغې او جوړې ډېر خوښ دي. د مقتول د کورنۍ یو تنغړی باریداد اکا وایي چې وروسته له دې به دښمني نه پالي بلکې پر ځای به د خپل روښانه راتلونکي نسل د هوساینې او سوکالۍ لپاره پر سوله ییز ژوند ټینګار کوي. ورونو دا غونډه باید دې ته ټول احترام ولري او دا دوستان چې چا دوی ته دو طرفه دوی ته ګوته لګولې ده او دې کې 2 مسلې دي. د دوی نه موږ دا تقاضا کوو ورونو چې دې ته به احترام کوئ او هر څه پروردګار حلم وایي چې په خیر کې دي. دا ټول خلک دلته راغلي دا ولاکه بیکاره بیا داسې محترم صاحب والي چې موږ تاسو نن په دغه خامازي کې ناست او په خدای په کور کې دا ولسوالۍ ته راغلی نو موږ ته بیا تشکر کوو ورونو او دا غونډې ته به ټول احترام کوو موږ او تاسې او تر اخره پورې به دې ته داسې یو د پای ټکی دوی چې یو تر بله انشاءالله تعالی دا تر قیامته پورې خوشحاله وي او خپل دوستۍ او خپل اتفاق و وحدت ته دوام ورکړي. هغه مزه، هغه ګټه، هغه فایده چې په عفه کې ده په هېڅ څه کې نشته ده. الله پاک دې دغه دواړو جانب ته په دنیا او په آخرت باندې اجر ورکړي چې دوی یو بل ته عفو وکړه او یو بل ته غېږ ورکړې ده. نو دا خدای پاک دې موږ تاسو ټولو علماو ته بیا دغه تاسو امارت مشرانو ته خدای پاک دې اجر ورکړي. په ورته مهال د چمتال ولسوالۍ قومي مشرانو د دې سوله ییز اقدام څخه ستاینه وکړه او ویې ویل چې په عفوه کې نهایت ډېر عظمت او خوند پروت دی او په خبره چې په اسلام کې د مسلمانانو ترمنځ تربګني او عداوت ناروا عمل دی. زموږ د والي صاحب نه د علماو نه ډېر خوشحاله وو چې 10 کلنه بدي زموږ په سوله امنیت کړه. اوس موږ شکر نور بس نور نو قتل و قتال دشمني نور موږ نه لرو، نه د ورورۍ په جامه کې به موږ خپله ژوند مخکې کوو. نور مکه یو په بله به موږ د دین ورونو یو امارت ته علماو ته دې الله پاک دا خیر ورکړي چې موږ 10 کلنه بدي یې ورکه کړه. نه اوسئ چې بیخي دا درته ووایو چې بد د دې ملایان دا منو نور نو خلاصه ده خبره.
ان شاء الله نور خلاص ده خیر د مخالفت هر چا منځ کې راځي ساوي کېږي انسانانو کې ساوي ستا انسان څخه مې شیدې راودلې دي موږ د ټولو څه غواړو چې ټوله سره کښېني پر یوه ګیلم باندې او خپل بدوی بدګنۍ سره ورکې کړي او ټوله سره ونیسي کلو یا 15 کلو نه مخکې شوې وه نو کوم اولسیابان کوم مسؤلین نور کسان چې موږ سره دلته په زحمت کې راغلي دي او زحمتونه یې کاږلي دي موږ د دې نه ډېره خوشحالي څرګندوو نو خیر دی چې دا زموږ شخړه یې پای ته ورسوله موږ په دې ټول خوشحاله یو او موږ ټول د امارات او د سپین ږیرو او د مسؤلینو او د علماو ته ټولو ته احترام قایل یو بلخوا د بلخ والي محمد یوسف وفا هم د جرګو او مرکو له لارې د لسیزو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره دغه چاره غوره کړنلاره وبلله او همدارسې میشت بلخي ولسونو ته د ټولنیز ژوند په هره برخه کې د ستونزو د حل ډاډ ورکړ. دا مې غوښتنه د ټولو څه ده چې مسلو ته د پای ټکی کښېږدي که په کوم ځای کې کار په شروع کړي هر چا د خامخا معلومېږي په وطن علاقه کې باید دا کار وشي او موږ په هره معنا باندې ځکه د نورو کارو د امنیت او د آبادۍ د دې تر څنګ دا مې کوشش دی چې ټول افغانان پر یوه ټغر کښېنو تفریقه نه غواړو څوک نه پرېږدو په یو نامه بل نامه باندې چې تفریقه راولي یا مشکلات راولي یا نور شیان راوړي چاته اجازه نه ورکړو دا شپه ورځ په ځان یې وکوو قرباني بیا که څنګه چې مې 20 کاله مجاهدینو قرباني ورکړې ده اوس به د نظام په دفاع کې د ولس په دفاع کې بیا هم قرباني ټول مجاهدین ورکوي دغه دا ستونزه دا ستړیا باید چې زموږ ریاست ګاللی وای څومره چې پر موږ ستړیا راتلی خو دا چې الحمدلله زموږ دې شیوخو او دې مخورو کسانو دلته دا کار کړی دی څومره یې دا خبره مخته بیولې ده نو دا زموږ د دوی څخه دا مخکې دا تمه وه نو په آیندې کې مو بل یو مشکل راځي نو د ټول ولس څخه بیا خصوصا زموږ د چمتال د ولسوالۍ مجاهد پرور ولس څخه دا مو ځینې ارزو ده دا مو ځینې تمنا ده چې زموږ څخه په داسې یو مشکل چې کله راځي ستاسو څخه دا احترامانه خواهش کوو چې په داسې مشکلاتو کې په حلولو کې زموږ سره همکاري وکړئ. د بلخ ولایت سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو په همکارۍ او منځګړیتوب په دې ولایت کې څه باندې 100 لویې او وړې شخړې هوارې کړې دي.